الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أبي هريرة رضي الله عنه روايت کړي رسول الله صلى الله عليه وسلم وي بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. نبي عليه الصلاة والسلام وي چې نیکۍ طرف ته چالاکي کوي، ځکه داسې فتنې را روانې دي په شان د تور شپه باندې. یصبح الرجل مؤمنا ويمسي کافرا، په سحر کې به مسلمانی، په ماښام کې به کافر وي. او یمسی مؤمنا ويصبح کافرا، یا په ماښام کې به کافر وي، په سبا مسلمان وي، په سبا کې به کافر کیږي. یبیع دینه بعرض من الدنیا، دا خپل دین به د دنیا په یو څو پیسو باندې خرڅوي. ورونو که نن سبا موږ او تاسو سوچ وکړو، دغه وخت تقریبا په ډیرو ځایونو کې همداسې موجود دی. سړی په دې باندې نه پوهیږي چې څه وخت کې به د انسان ته مرګ راځي. خو مهمه دا چې کله سړی خپل ماحول ته وګوري، نو داسې کسان موجود دي چې داسې کفریات او داسې ځینې د ګیرې پسې خاندي، ځینې د مسواک پسې خاندي، ځینې د نور د دین علامو پسې خاندي، چې دغه ټول د کفري اعمال دي. او حال دا چې دی په ځان هم نه خبر، دی داسې فکر کوي چې زه خو صحیح مسلمان یم، او حال دا چې داسې کلمات د خولې نه وځي چې هغه کفري کلمات وي. نو د دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام وی بادروا بالاعمال، په اعمالو باندې چالاکي کوئ، نیک اعمال کوئ، ځکه دا ضمانت موجود نه دی چې ته به څه وخت کې د دنیا نه ځې. تاسو سوچ وکړئ، موږ او تاسې ټول مسلمانان په دې باندې ایمان لرو چې یو ورځ به د الله رب العالمین سره مخامخ کیږو او قبر ته به ورځو. 11 منټه سترګې پټې کړه او دا سوچ وکړه چې دا نن شپه زما په قبر کې ده. که دا نن شپه نه، داسې یوه شپه را روانه ده، داسې نه ده چې دې نه موته په امن کې یو. زه نن شپه په قبر کې یم او زما ته ملایکې حساب ته راغلي دي او ما ته وایي چې تا ولې نیک اعمال نه کول. زما ستا به څه جواب وي؟ ستا به څه جواب وي او زما به څه جواب وي؟ نو ورونو په دې خاطر باندې چې دغه یو څو ورځې د دنیا دغه ساه په خوله کې ده په دنیا کې، نو په دې کې نیک عمل کول پکار دي. هیڅ یو عمل سپک ګڼل پکار نه دي. حتی حدیث کې راځي که چېرته د یو مسلمان سره په ورین تندي باندې مخامخ شي، دا هم نیکي او صدقه ده، دا هم سپک مه ګڼه. بل حدیث شریف کې نبی علیه الصلاة والسلام وایي بادروا بالاعمال سبعا، نیک اعمالو کې مخکې دي نه چې داسې حالت درته راشي، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، د داسې فقر انتظار مه کوه چې بیا دره نیک اعمال وي. تاسې وګورئ زموږ او ستاسو په دې شاوخوا کې غریبان اوسېږي، مسکینان اوسېږي چې هغه د سهار نه تر ماښامه پورې کار وکړي، سخت ژوند سره مخ وي، د یو کپ ډوډۍ پسې منډې وهي، نو هغه ته به څه نیک اعمال ورپه یاد شي؟ نبي علیه الصلاة والسلام وایي چې روغ صحت کې او خوشحاله ژوند کې په همدغې وخت کې نیک اعمالو که صبر مه کوه. او غنم مطغیه، یا د داسې سرمایدار او د داسې مالدارۍ انتظار مه کوه چې سرکشه شي. د مالدارو حال وګوره، څوک چې ډېر مالدار دي، په میلیونونو او کروڑاوي په بینکونو په بیل نورو ځایونو کې دي، آیا هغه نیک عمل ته وزګار دی؟ هغه خو د مال په مستۍ کې اخته دی، نور یې په راټولولو کې اخته دی. نو نبي علیه الصلاة والسلام وایي د دې هم انتظار مه کوه چې ډېر مال درته راشي او بیا اعمال نشي کولی. او مرض مفسده، او یا داسې مرض انتظار مه کوه چې هغه مرض ستا فاسد کړي، یعنی اندامونه دي کار پرېږدي، شل شي او وغیره، داسې مریضیانې چې په دنیا کې په انسانانو کې موجودې دي او راځي. نو د دې انتظار مه کوه. او هرمم مفنده، او یا د داسې زوړوالي انتظار مه کوه چې بیا نیک اعمال نشي کولی، بستره باندې پروت. او موتا مجهزه، او یا د مرګ انتظار مه کوه. تی کم یو نه موږ او تاسې پام ونیو چې مرګ درته راشي یو ناڅاپي، که اوس ما ته اول همدا ما ته ووایې چې همدغه اوس تا نه روح اخیستلی کېږي 15 منټو کې، آیا ته مرګ ته حاضر یې؟ زه په خپله مرګ ته حاضر نه یم، تاسې مرګ ته حاضر هستئ؟ سوچ وکړئ ورونو دې خبرو کې، په دې خبرو کې سوچ وکړئ. دغه ژوند تاسو ته دوباره نه راځي
او الدجال. یا نبی علیه الصلاة والسلام چې اي تاسې دجال انتظار کوئ فشر غائب ينتظر، دا ډیر غائب ډیر شریر ترین انسان دی چې د دې انتظار کولی شي، ځکه چې دجال لا شي ډیر کم خلک به ورنه الله په امن وساتي، نور به اکثریت دغه په فتنه باندې ګمراه شي. او الساعة فالساعة ادهى وامر، او یا د قیامت انتظار کوي. قیامت خو د ټولو نه لوی مصیبت دی، د ټولو نه تریخ حالت دی، نو د څه انتظار کوي چې نیک عمل نه کوي؟ من او تاسې سره په دغه دنیا کې په دې سوچ کې په دې فکر کې څه داسې موجود دي چې موږ داسې ضمانت لرو چې موږ پرې نیک عمل نه کوو؟ څوک چې ته زما اوري بد تصویران ګوري، فلمونه ګوري، بل څه ګوري، محرماتو ته ګوري، د دنیا په مختلف قسمه ګناهونو کې اخته یې، سوچ وکړه تا سره دې جواب شته چې الله رب العالمین په مخ کې ودرېږي. هغه څوک چې نیک اعمال نه کوي، وخت ضایع کوي، آیا ته د دې جواب ویلی شي چې الله رب العالمین ته ووایه چې ما ولې دا وخت ضایع کړ؟ د دې جواب موږ او تاسې ویلی شو. نبی علیه الصلاة والسلام وایي الکیس من دان نفسه، وخیر سړی هغه دی، عاقل سړی هغه دی چې خپل ځان په خپل کنټرول کې ولري، د خپل ځان سره حساب وکړي، وعمل لما بعد الموت، او د هغه څه دپاره عمل وکړي چې دی وتلونکی د مرګ نه وروسته. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، او بیکاره سړی هغه انسان دی چې د خپل نفس د خواهشاتو تابعداري کوي، چې چیرته فسق په جوړ دی دا پکې حاضر دی، چې چیرته بېدیني ده، چې چیرته بد اعمال دی، چې چیرته ګناهونه دي دی هلته حاضر دی، او په الله رب العالمین ته ارزوګان لري چې زه الله غفور رحیم دی. دې کې شک نشته چې الله غفور رحیم دی، خو موږ او تاسې نه خو هم مقابل کې څه کول پکار دي چې د الله رب العالمین د رضا دپاره یې وکړو، داسې یو عمل خو وکړو چې الله رب العالمین موږ او تاسې نه پرې راضي شي. ورونه الله رب العالمین موږ تاسو ټول ته د نیک اعمالو توفیق راکړي، او الله رب العالمین په خپل فضل باندې دغه بد اعمال نه واړي، او الله رب العالمین زموږ او ستاسې خاتمه ښه کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.